په کونړ کې د زلزله ځپلو سره د مرستو کمیټې سره په همغږۍ د قمر خیریه بنسټ د مزار درې زلزله ځپلو کورنیو ته د سرپناه ستونزو د هوارۍ په موخه د 20 پخو کورونو د جوړېدو چارې پیل کړي. د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو کمیټې مسؤلینو د قمر خیریه بنسټ له دې نیک اقدام ستاینه وکړه او په ټولو خیریه بنسټونو یې غږ وکړ چې د زلزله ځپلو سره د سرپناه په برابرولو کې مرستې وکړي. قمر خیریه بنسټ چې تقریبا د افتتاح وشوله د 20 کورونو جوړولو عزم یې کړی دی او د نورو کورونو جوړولو اراده لري. الله تعالی نه دوی دپاره غواړو چې په دغه ارادو کې کامیاب وګرځي. موږ ډېر زیات کوشش کوو چې دوی دغه مشکل ته په هره طریقه چې کیدای شي ځان ورسوو د کورونو بخش کې د دوی سره دا خدمتونه جاري وساتو. د عربي اماراتو د خوا نه هغوی هم پلان لري چې یو 50 کورونه هغوی جوړ کړي. د افغان وسیم شرکت هغوی پلان لري چې یو 80 کورونه هغوی جوړ کړي او نور مختلف بنسټونه هم وعده کړي انشاءالله چې په خپل وخت باندې هغوی ته رسیدګي کوي. خو دې نه مخکې موږ ځینې کورونه افتتاح کړي دي او چې نن نظارت هم ترسره شو. همدغسې انشاءالله دغه پروسه به دوام لري او په سلګونو کورونه انشاءالله زموږ په پروګرام کې شته دی چې تعمیر به شي او د خلکو دپاره به سرپناوې جوړې شي. د قمر بنسټ استازي وایي دا کورونه 2 خونې، یوه اشپزخانه، 2 تشنابونه او برنډې درلودونکي دي چې له اساسي جوړېدو وروسته به مستحقو زلزله ځپلو ته وسپارل شي. فی الحال 20 کورونه دي او د هر کور باندې تقریبا 6,23,000 افغانۍ لګښت راځي. مخکې هم انجینر صاحب تشریح کړه 2 اتاقه، 2 تشنابه، یو برنډه، یو اشپزخانه او تقریبا 20 کور دي. مجموعي تقریبا 12.2 میلیونه افغانۍ مصرف راځي او انشاءالله تعداد به کوشش ده چې زیات شي نور هم. بل پلو زلزله ځپلي وایي د ژوند د ټولو اړتیاو مرستې ورسره تر اوسه دوام لري، خو ژمی په رارسېدو دی له حکومت او مرسته کوونکو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د سرپناه په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د کور په جوړونه کې خو موږ ډېر خوشحاله یو، د حد نه ډېر خوشحاله یو چې په دې خاطر چې جمع را روان دی، واوره کېږي، موږ مشکلاتو سره مخ کېږو. د هر څه نه چې مطلب موږ سره د خوراکي او غیر خوراکي مرسته کېږي، خیر د هغې په ځای باندې چې کورونو ته اجله ورکړي. جمع را روان دی، ډېر شدید جمع دی چې بیا درته واوره کېږي، زموږ لارې هر څه بندېږي او په دې خیمو کې زندګي ژوند نشي پاس کولی. د ټولو بنسټونو نه ډیره مننه. کور یې ودان موږ سره کومکونه کړي دي، نغدي مرستې کړي دي، دغه کړي دي. وروره زموږ اوس نن سبا وخت کې کورونو ته ډېر ضرورت دی ځکه چې مخې ته جمع را روان دی او د امارت نه موږ ډیره مننه ده او کور یې ودان الله دې سره ښه وکړي چې بس دلته راغلي دی او دا څو کورونه اوس منظور کړي دي او نور هم د خیره سره موږ سره مرسته وکړي چې نور کورونه منظور شي. د یادولو وړ ده دا مهال د کونړ زلزله ځپلو ته د 50 پخو کورونو د جوړولو چارې د اسلامي امارت، د 80 کورونو د جوړېدو چارې د قاضي زاده خیریه بنسټ لخوا او د 20 کورونو د جوړولو لړۍ د قمر خیریه بنسټ لخوا پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې کونړ کې تیرې مرګونې زلزلې نږدې 6.5 زره کورونه ویجاړ کړي دي.